نو دا سیال چې دی دا زموږ د اکا زوی دی ډېر خوندور هلک دی بې کوژدې دی بې واده دی د اوله سره مور و پلار یې مړه شو ورور خامخا یا د مجبورۍ د وجې یا د یو بل شي د وجې نو دا هلک دغه جمپا ته شولو اوس دا هلک بې کوژدې و بې واده دی او ډېر سیال هلک دی ښه په ګی پوه ښه پنځه وخته لمونځ په جومات ښه په جومات سره لمونځ کوي ولکه ما کړی دی دی یې په پایبندي سره کوي ښه دروند سیال سړی دی دا دی بیداره نه دی وینې لکه خلک چې په انسانانو پسې ځغلي چالاکي و شیطانت کوي دی دروند سړی دی بس د خپلې لارې دی نو اوس بیا کوژدې دی دپاره د خدای کری چا کری وینې دی خوندوره ښځه یې چې وینې پر ټیم تېره سوي یې بس د دا سیال لپاره په دغه موبایل کې موږ ته حال راوکړي چې موږ ورسو د دې نګراني وکړو د دا سیال لپاره د دا کوژدې خپل خواهش ورپوره کړو څنګه ستا دغه یې خوښه ده چې صاحب چې کوژده وشي ته خدای خپل کور کې خپل کور دې شي خپل درګاه دې شي وینې د ده هم دغه یې خوښه ده شکر کې روپۍ خو به یې شکر دې ستا هر څه هلې خوا یې زه ذمهواره یم ډېر سیال هلک دی ډېر ګرون هلک دی او ډېر د ده د واده خواهش به لري لري هر څه یې مکمله به زما څه وم په ګرنټي ډېر سیال هلک دی او ډېر خوندور هلک دی اوس به دی په خپله درته وګایېږي هلکه ستا څنګه پروګرام دی چې واده اوس په دغه میاشت کې سفره کې وشي که په لومړۍ خوښ کې کوژده وشي زه هم چې نن وسي وروره دی وایي چې نن وشي لا ښه دی دا خو بیا ډېره ښه ده خدای دې وکړي الله دې ستا کار د غیب ورته برابر کړي بس حاجي صاحب موږ ستا کار کوو موسی کلیم دی ستا نوم دا خو بیا بیخي کېږي ولې دومره خبره را نه غواړي که خدای کوي هغه مه خره هغه مه خو هغه دوی په خپله هم په پوهېږي هغه کورونه دیوال هم کې راوړي دا په خټو په کار کې دا میانت ښایي دا چې واچوو په دې کې بیا ساقۍ بعد بیا دغسې بیا